نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. نن مونږ په دې درس کې د مونځ واجبات وایو. په مونځ کې څوارلس څیزونه واجب دي. د واجب مطلب دا دی چې د دې کول ډیر زیات ضروری دي. که دا د خطا نه چا نه پاتې شي نو د دې کمې به بیا په سجده سهوي سره پوره کیږي، او که څوک دا قصدن پرېږدي نو دی به دا مونځ دوباره به کوي. به هر حال په مونځ کې څوارلس څیزونه واجب دي. د ټول نه لومړی د فرض مونځ اولني 2 رکعاته د قرات دپاره مقرر کول. دویم نمبر د فرض مونځ 3 او 4 رکعات نه علاوه د هر مونځ هر رکعت کې سوره فاتحه لوستل. دریم نمبر سوره فاتحه نه وروستو یو سورت لوستل. 4 نمبر سوره فاتحه مخکې لوستل او ورسره وروستو بیا سورت لوستل. او 5 نمبر دا ټول ارکان په ترتیب سره کول. دا ټول ارکان یعنی قیام، رکوع، جلسه، سجدی، قومه او قعده دا په ترتیب سره کول. 5 نمبر قومه کول، یعنی دا رکوع نه وروستو نیغ اطمینان سره ودرېدل. او 7 نمبر جلسه کول، یعنی د 2 سجدو په منځ کې ناسته کول. 8 نمبر تعدیل ارکان کول. تعدیل ارکان کول یعنی په کلاره کلاره آرام او سکون سره هر یو رکن ادا کول. او 9 نمبر قاعده اوله دپاره کیناستل. د قاعده اوله دپاره کیناستل. او 10 نمبر په قاعده کې تشهد لوستل. په قاعده کې تشهد لوستل. او 11 نمبر په سلام سره مونځ ختمول. په سلام سره مونځ ختمول یعنی السلام علیکم ورحمت الله سره مونځ ختمول. او 12 نمبر د امام دپاره په جهري مونځونو کې یعنی کومه کې چې تلاوت په زور لوستلی شي نو په زور سره تلاوت لوستل، په اوچت اواز تلاوت لوستل. او په سري مونځونو کې یعنی چې کومو کې پټ تلاوت لوستی شي نو په هغې کې په پټه تلاوت لوستل. 14 نمبر دعای قنوت لوستل. په وتر مونځ کې دعای قنوت لوستل. او 14 نمبر د اختر په مونځونو کې 6 زائد تکبیرونه لوستل. نو دا 14 څیزونه دا په مونځ کې واجب دي. د ټول نه لومړی مونږ دا وویلې چې د فرض مونځ اولني 2 رکعاته قرات دپاره خاص کول. دا یاد ساتئ، قرات دا خو فرض دی. اصلا چې یو انسان هغه دا سوچ وکړي چې زه به اخریني 2 رکعاتو قرات ولولم یا په 3 رکعت کې قرات ولولم. نه، دا قرات لوستل دا په لومبني 2 رکعاتو کې دي. لومبني 2 رکعاتو کې قرات لوستل سوره فاتحه به مو لولې او ورسره یو سورت. نو دا قرات لوستل چې کوم دي دا په اولني 2 رکعاتو کې دي. او دویم نمبر سوره دا فرض مونځ د 3 او 4 رکعت نه علاوه د هر مونځ په هر رکعت کې سوره فاتحه لوستل. نو په 3 او 4 رکعت کې د فرض مونځ په 3 او 4 رکعت کې سوره فاتحه لوستل واجب نه دي، دا سنت دي. نو د دې وجې نه مونږ وویلې چې د فرض مونځ د 3 او 4 رکعت نه علاوه د هر مونځ په هر رکعت کې سوره فاتحه لوستل. دریم نمبر مونږ وویلې چې سوره فاتحه نه وروستو یو سورت لوستل. سوره فاتحه دې ولوستله نو د هغې نه وروستو به ته یو 3 آیته تلاوت پکې، یا یو آیت هغه چې د 3 آیتونو برابر وي هغه به تلاوت کړي، یا به یو سورت تلاوت کړي. خو د سوره فاتحه نه به وروستو که ته د یو سورت منځ نه 2 آیتونه ویل غواړې، 3 آیتونه ویل غواړې، 4 آیتونه ویل غواړې، خو هغه به د سوره فاتحه نه وروستو لولې. 4 نمبر سوره فاتحه مخکې لوستل او بیا د هغې نه وروستو سورت لوستل. یعنی دغه حساب به یو انسان سوچ نه کړي چې سوره فاتحه هم واجبه ده او قرات هم سورت لوستل هم واجب دي. نو اول به زه سورت ویم او بیا به سوره فاتحه ویم. نه، اول سوره فاتحه به وي او بیا ورپسې سورت وي. دا 4 نمبر واجب دی.
پنځم نمبر مونږ وویلې چې ترتیب سره کول، چې دا هر یو رکن ته کې نو دا به ته په ترتیب سره به کې د حساب نه چې اول به ته رکوع کې او بیا به چې کوم دی قیام کې او بیا به سجدې ته لاړ شې، نه دا به په یو ترتیب سره کې. دا ترتیب پکې هم واجب دی، یعنی قیام کول، بیا رکوع تلل، بیا قومه، بیا جلسه، سجدې، بیا جلسه وغیره، په دې ترتیب سره کول. بیا موږ ویل قومه کول، یعنی د رکوع نه بعد په اطمینان سره نیغ ودرېدل، دې ته قومه وایي. بعضې کسان رکوع وکړي، د رکوع نه بعد ډایرکټ سجدې ته لاړ شي، نیغ ونه درېږي، معمولي شان داسې شي او بیا لاړ شي، نو ګوره یاد ساته یو دې کس قومه چې ونه شوله نو ده باندې سجده سهوه لازمه شو، که سجده سهوه یې ونه کړله نو مونځ یې ونه شو. نو لهذا په دې کې ډېر زیات احتیاط پکار دی. دغه حساب جلسه کول، یعنی د دو سجدو په منځ کې په اطمینان سره کېناستل، دې تاسو ته جلسه وایي. دا هم واجب ده چې د سجدې نه پاسې ښه اطمینان سره به کښېني، نو دا اطمینان سره کېناستل او بیا بل سجدې ته تلل، دې ته جلسه وایي. بل مونږ ویلي تعدیل ارکان، یعنی هر یو رکن په آرام آرام په سکون سره کول، د مونځ نه ځان نه خلاصول. یاد ساتئ د 4 رکعاتو نفلو په ځای باندې 2 رکعاته نفل وکړئ، خو ښه په کلاره کلاره باندې وکړئ. هغې کې قیام هم ښه په شان سره وي، ښه طریقې سره وي، رکوع هم په ښه طریقې سره وي، جلسه هم پکې ښه طریقې، هر یو رکن په ښه طریقې سره ادا کړي. نو تعدیل ارکان دا بل واجب دی. بل مونږ وویلې قاد اولاد دپاره کېناستل، چې کوم مونځ د 3 رکعاتو والی لکه د ماښام مونځ یا د وتر مونځ شو، یا چې کوم دی کوم مونځونه د 4 رکعاتیز دي، نو هغې کې په 2م رکعت کېناستل دې ته قاده وایي. نو قاده اولا، یعنی چونکې دا اوله قاعده ده نو ځکه ورته اولا وایي. نو قاده اولا دپاره کېناستل دا هم واجب دي. او بیا په دې کې تشهد لوستل، التحیاتو دا تر عبده و رسوله پورې لوستل دا بل واجب. نو قاده اولا دپاره ناسته او پکې تشهد لوستل. بل مونږ وویلې چې په لفظ د سلام سره مونځ ختمول. مونځ ختمېدل په ډېرو طریقو سره کیدی شي. یو سړی هغه تشهد ووایي، د هغې نه بعد درود هم ووایي، دعا هم ووایي، اللهم ربنا آتنا فی الدنیا هم ووایي، او بیا دې ډایرکټ پاسې په دې طریقې سره مونځ ختمېږي. یا دې چې کوم دی چا سره خبرې وکړي په دې، یا څه خوراک شروع کړي په دې طریقې سره مونځ ختم شو. خو نه، د مونځ ختمول په لفظ د سلام سره، السلام علیکم ورحمت الله، په دې لفظ د السلام علیکم سره مونځ ختمولو دا واجب دی. بل مونږ ویلې دا د امام دپاره دي چې کوم جهري مونځونه دي چې په هغې کې په زوره تلاوت لوستي شي، هغې کې په زوره تلاوت لوسته. کوم چې د سري مونځونه دي په هغې کې په پټه تلاوت لوستي شي، هغې کې په پټه باندې تلاوت لوستل، نو دا پکې هم یو واجب دی. بل دعای قنوت لوستل، د وتر واجب په مونځ کې دعای قنوت لوستل، که چا نه دعای قنوت پاتې شي دی به سجده سهو وکړي. او د حساب د اختر په مونځونو کې 6 زاید تکبیرونه ویل، چې دی د اختر مونځ کوي نو په اول رکعت کې امام صاحب چې کوم دی د ولا اله غیر نه بعد 3 تکبیر وایي، الله اکبر الله اکبر الله اکبر. او دغه حساب په اخیر په 2م رکعت کې چې کله سورې فاتحه ووایي، د هغې نه بعد سورت هم ووایي، د هغې نه بعد بیا 3 تکبیرونه وایي. نو دغه 3 تکبیره په اول رکعت کې، 3 تکبیره په 2م رکعت کې دا واجب دي. دې 14 واجباتو کې د نه یو واجب هم پاتې شو، نو سجده سهو به در باندې لازمیږي. سجده سهو مختصر طریقه دا ده چې په آخري رکعت کې به ته التحیات لله عبده و رسوله پورې به ووایې، او السلام علیکم ورحمت الله یو طرف ته به سلام وګرځي، او بیا به ښه تسلۍ سره 2 سجدې به وکړي، او بیا به کښېني، التحیاتو نه به بیا ووایي تر آخره پورې، او بیا به سلام وګرځي. دا د سجده سهوي طریقه ده. د سجده سهوي واجبېدل نور په کومو کارونو سره کېږي، نو هغې دپاره به انشاءالله مونږ یو مختصر درس کوو د سجده سهوي مسایل، د هغې طریقه، نو تفصیلي به انشاءالله بیا په هغې کې معلومیږي.
الله جل شانه دې موږ ټولو ته د صحیح عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله.